کرامن کاتبین دا څه شی دی؟ دا فرشتي دي چې اوږو باندې ناست او د انسان اعمال لیکي، ښه کوي بد کوي، دا ټول هر څه چې دی نو په نوټس کې راځي او قیامت پر ورځ به چې دی نو الله تعالی دا د یو ثبوت په طور چې دی نو پیش کوي. څلور ثبوتونه به الله تعالی پیش کوي، په هغې کې یو ثبوت دا هم دی چې هغه به چې کوم دا کرامن کاتبین عملنامه لیکي دغه به چې دی نو الله تعالی ثبوت پیش کوي. څلور مسلکونه دي که نه؟ څلور امامان دی نومونه ته یاد دي؟ دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. زه په چیلنج سره وام په ننني پروګرام کې په چیلنج سره وام مونږ کورونه جوړو که نه؟ ماربلې پکې لګو که نه؟ په دیوال باندې ټایلونه لګو که نه؟ لګولي مې که نه؟ ټي وي له پکې ځای جوړو که نه؟ نوې طریقه راوتې ده د ټي وي دپاره د سکرین دپاره مونږ په لکونو ځای جوړو، باتروم په باتروم باندې په لکونو خرچه کوو، خو ما ته یو داسې مسلمان وښایي، داسې مسلمان چې قرآن له ځای جوړ کړي او 2-3 زره روپۍ خرچې پې کړي. په الله مې د قسم چې مونږ په کور کې هر شی جوړو، ماربل هم لګو، ټایلونه هم لګو، ټي وي له هم ځای جوړو، په باتروم هم 2-2.5 لکه روپۍ لګو، هر سیټینګ پکې برابرو. دا پکې انګلیش کا موډ دی، دا پکې ساده کا موډ دی، خو زما یو قرآن پاک چې د هغې د برکته دا دنیا چلی. خو نن زه افسوس سره وام وګورئ چې کم سړی پروګرام ګوري په خپل کور کې وګورئ چې چا قرآن مجید له 3 زره روپۍ خرچه کړې ده او یو چا جې وله جوړه کړې ده. قرآن مجید به یا چېته په دورشل پروتي یا به چېته په یو عام ټیبل پروتي. د افسوس خبره یا به چېته سټپلایزر د پاسه پروتي یا به چېته د فریج د پاسه پروتي. نو دا چې مونږ تباه کېږو ورځ د ورځه په کته روان یو، دا مونږ سره د دین قدر نشته. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. دا راته ووایه ورور چې دا کرامن کاتبین دا څه شی دی؟ دا فرشتي دي چې اوږو باندې ناست او د انسان اعمال لیکي، ښه کوي بد کوي، دا ټول هر څه چې دی نو په نوټس کې راځي او قیامت پر ورځ به چې دی نو الله تعالی دا د یو ثبوت په طور چې دی نو پیش کوي. څلور ثبوتونه به الله تعالی پیش کوي، په هغې کې یو ثبوت دا هم دی چې هغه به چې کوم دا کرامن کاتبین عملنامه لیکي دغه به چې دی نو الله تعالی ثبوت پیش کوي. کرامن کاتبین دغه دي. کرامن کاتبین دغه دي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نن خو مونږ ګناه کوو، مونږ غلط کارونو پسې ورمنډه باندې یو، خو مونږ سره دا غم نشته چې د یو ګو باندې پرېختې ناستې دي او هغوی دا لیکل هم کوي. دا لیکل هسې نه کوي، که مونږ دروغ وو، که مونږ ګناه کوو، که مونږ رښتیا وو، نو دغه کرامن کاتبین چې کوم دي دا دی لیکي، د ذرې ذرې به مونږ سره حساب کېږي. دا نه ده چې مونږ یو غلط کار وکړو مونږ به پلان کې خبر نشه، الله ته ښکاري او دغه پرېختې لیکي. دا راته ووایه تاله خو د خپل خوږ پیغمبر نوم درځي که نه؟ آخري پیغمبر څوک؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ماشاءالله ماشاءالله. څوک نه ده پیغمبر څوک زمونږ اخري؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. د والد صاحب څه نوم؟ عبدالله. د والد صاحب څه نوم؟ حضرت عبدالله. حضرت عبدالله. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا د مدرسې برکت دی چې دا د یاد کړي. دا یو عام سوالونه دي، خو که د عامو خلکو نه تپوس کوې که نه نو دا چاله نه ورځي. د مورې څه نوم وزویه؟ حضرت آمنه بیبي. حضرت آمنه بیبي. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. دا راته ووایه چې نبوت ورته په څومره وخت کې میلاو شوی؟ د څو کالو؟ 40 سال عمر نبوت ته میلاو شوی. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا چې د دې مدرسې برکت دی. ورور چې کله وفات کېده نو د دنیا نه رخصتېده نو څومره عمر؟ 63 سال جی. 63 سال. ماشاءالله ماشاءالله. زبردست زبردست. دا څلور مسلکونه دي که نه؟ څلور امامان دی نومونه ته یاد دي؟ دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا راته ووایه ورور چې مونږ د ډېرو زیاتو خلکو نه تپوس کوو که نه، چاته د غسل د فرض هم پته نشته، دا خو ته لږ واضحه که. غسل کې جی 3 فرض دي او یو فرض دا چې خوله کې اوبه اچول، کلي کول، غړغړې کول،
چې لکه حال پورې چې دین اوبه ورسي روژه کې بیا دا شانتي نه کول پکار ځکه روژه ورسره خرابېږي صحیح. بل دا دی چې پوزه کې اوبه اچول چې پوزه ترخه شي زبردست. بیا پر ټول بدن باندې اوبه اچول دا شانتي چې د یو ویښته برابر ځایم چې دین په بدن کې اوچ پاتې نشي کو چارې پاتې شو غسل نه شو غسل نه شو فرض مکمل نشو فرض یو پاتې شو ټول بدن باندې داسې اوبه اچول چې یو ویښته برابر ځای پاتې نشي اوچ کنه نو کو اوچ پاتې شو نو فرض مکمل نشو چې فرض اون شو نو غسل نه شو لکه سړی چې دا شان په غسل کې بیا ګرځي ډیر بداسي ګرځي ځکه چې موږ د ډیرو نه تاسو کو چاته پته نشته بالکل دا خبره ده او ګناګاری مستقل ګناګاری ګناګار صحیح صحیح دا راته وای نه چې دا موږ چاردام کوم وضو په دې کې څو فرض دي یک سلور پرز مخ د خپل حدود پورې وینځل لاسونه څنګه پورې وینځل ماشاءالله د سر سلورم مسه کول او خپې د ګیټو پورې وینځل ماشاءالله زبردست تک د دې ماشومانو مثال د ګرمې اوسپنې دی کله چې دا اوسپنه ګرمې کنه ګرمې په معمولی سیز باندې دا تاویږي الان کې اوسپنه خو چې ګرمې نه د دې ماشومانو مثال د ګرمې اوسپنې دی دا چې ګرمې دا په هر طرف تاویږي چې په کم طرف ته اوسپنه تاو کړه او بیا په هغه ټیم باندې یخه شوه چې په کم طرف ته تاو کړي هم په هغه طرف په هغه کږه شوي دغسې ماشومان دي دا بچیان دي د دې مثال د ګرمې اوسپنې دی دی چې په کم طرف تاو کړل دی به هم په هغه روح باندې بیا اخرنی ژوند هم کوي اوسنی ژوند به هم کوي دی چې په کم طرف تاو کړل په هغه طرف په پاتې کېږي نو راځئ چې دا خپل بچیان دا زموږ نه کاږه پاتې نشي مثال د ګرمې اوسپنې ما تاسو له مثال درکړو نو اختیار الله موږ له راکړی زموږ په لاسو کې دی اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ بس خیره کې دا پیغام ورکوم چې زمونږ څو وروڼه بایګان دي هغوی د خپل اولاد د خپلو بچو صحیح پرورش وکړي دا نه چې سبا له بیا هغوی دپاره دردسر دا وګرځي او نو ټول وروڼو بایګانو ته دا درخواست چې هغوی د خپلو بچو ښه حفاظت کوي او ښه پرورش وله وکړي محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی